دا مهال په کندهار کې د ښاروالۍ زیات شمېر لوی او کوچنۍ پروژې جریان لري. تازه د دغه ولایت په 10مه ناحیه کې د مینا برج سړک د جوړېدو چارې پیل شوې. د کندهار ښاروالۍ ویان سیف الله سیم وایي یاد سړک 1 کیلومتر اوږدوالی لري چې د 12 میلیونو افغانۍ په لګښت جوړیږي. تازه د ښار په 10مه ناحیه کې د مینا برج سړک د اساسي رغولو چارې پیل کړې. دا سړک چې مخکې بند و اوس تازه کندهار ښاروالۍ د اساسي رغولو چارې پیل کړې. د سیمانو پله له عمومي سړک څخه شروع کیږي، مخ پر ختیځ طرف غځېدلی دی. د 1 کیلومتر په اوږدوالي او 10.5 متره په پلنوالي سره په اساسي او معیاري شکل رغول کیږي. پر دې پروژه باندې تقریبا 12 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د کندهار ښاروالۍ له انکشافي بودیجې ورکول کیږي. د دې ترڅنګ د سیمې اوسیدونکي وایي یاد سړک خامه و، له دوړو یې خلک ناروغېدل او په بارانونو کې به تګ راتګ نه پر کېده. په سړک کې 50 کسانو ته د کار زمینه برابره سوې چې کارکوونکي یې خوښ دي. خو دا ټول محل په خوشحاله دي ځکه چې په دې خاطر په خوشحاله چې څه مشکلات چې وي هغه ډېر ژر دفع کېږي. یعنی د ورځې مشکلات راځي، مریض راځي، جوړ راځي، ناجوړ راځي، د شپې راځي. د ښاروال صاحب څخه موږ ډېر خوشحاله یو، د امارات څخه ډېر خوشحاله یو، واجد ډېر بس د دې کور ودان دغونې په خوشحالي لکه د اکشنا مومنان چې د اختر په ورځ خوشحالي دغونې په خوشحالي ودې دا چې یو باران اوس یو دغه اوس په سړک باندې اوبه بهیږي. زه به خپله د دغه کور څخه مسجد ته راتلم، د جامع لمانځه ته وشوېدم، 1 ساعت په خټې کې باندې بیا لمونځ او انشاءالله څه پاتې شو. انشاءالله تعالی د دې سړک په طبقاتو کې موږ سب ګریډ، سب بیس او همدارنګه بیس کورس لرو چې هغه هر لایه به لیر په لیر باندې د کمپکشن څخه وروسته جوړیږي او د ځینو پرمختللو انجینري وسایلو او ماشینریو په واسطه سره به د دغه کار موده رالنډیږي به هم او کیفیت تضمین بیا هم کیږي. دغه سړک چې په پاخه او اساسي شکل جوړیږي چارې به د 2.5 میاشت په موده کې پای ته ورسیږي او ګټې اخیستنې ته به وسپارل سي. هدایت الله صالح، امید رادیو، کندهار.